نن سهار وختي 12 بجې چې پاڅېدم اسمان کې ورېځې وې موسم ډېر زیات خراب و. باران نه و. نه موسم خراب و خو باران نه و خبرې نیم خبر. بس د هغې بیا مارکیټ ته لاړو ما یې ځان له بسروالو خوراک دپاره وږي شوي وو. مارکیټ کې خو ډېر شیونه پراته وو خو ما یې دې کې څه روالو دې کې زما د اسرام دوکانو ته خیال وشو دا دلته کې په 850 پیسې باندې دي تاسو ووایئ چې هلته کې څه ریټ کې دي. بیا مونږ پی راواغستو او کیلې راواغستې دغه مونږ وخوړې. بیا د مانځه ټایم و سیده لاړو جومات طرف ته او اودس مونږ وکړو. بیا مونږ مونځ وکړو چې مونځ مونږ وکړو نو بیا واپس د جومات نه راووتو. دا عمان سره سره غرونه دي وګورئ ښه دې کې دغه حالات دي بھائی دا د عمان سره سره غرونه دي بھائی. دلته کې روډ باندې 1 غنټه ولاړو مونږ ته ټیکسي نه میلوېدو. بیا سیده لاړو بازار طرف باندې ټیکسي میلو شو. بیا مونږ لاړو سیده 804 هوټل ته هلته مونږ چې اوس کو پکوړې مونږ وخوړې. هوټلې خو نورې هم ډېرې وې خو مونږ دغې 804 دپاره دې ته رالو. دغه زمونږ د نننۍ ورځې ولاګ و. چې چا هم زما د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب یې کړئ. صحیح ده ډېره مننه خوشحاله